مخکې له دې چې د لالپوروال صاحب او د عادل خان شینواري په موضوع باندې خبرې وکړو له هغې مخکې فقط دغه ویډیو تاسو وګورئ بیا موږ تاسو سره یو څه خبرې لرو. دا کیسه به داسې شریکه کړو ما او تاسو سره به د یو ریکارډ په شکل کور ودان خوشحاله اوس مننه نو مرګ و مودن د سبا به یو مړي نو هغه دغه به پروت چې بیا خلک وایي چې دا څنګه کار وشو که نه او رښتینې باندې هماغسې کار دی وکړو چې غریبۍ باندې زما در دې دي لمبر دې زما ورکړه د موبایل شمېره د چې یو څوک غواړي تا سره نیغ په نیغه تماس وکړي الله دې تاسې ټول خوشحاله واتساپ لري 0 که څوک غواړي چې لالپوروال صاحب سره تماس وکړي دغه د موږ درته را پیدا هم کړو دغه نمبر دی دغه د واتساپ نمبر دی خپله ورسره تماس وکړئ خلکو تا سره تماس ونیو که ما سره خلکو ما سره تماس ونه ډېرو خلکو داسې تماس نیو چې هلکه زموږ یو لس چېرته جومات یو دې کې به یعنې هغه هم تماس ما ویل والا چې دا نمبر پکې د ده نشته دی زما خلکو ته ورکړې نو د کومکونو والا هم ماته والا ورچا ماته زما انډیوالان هم تا ته زنګ وکړه دې نه دویم قدم کې دا چې اوس ته چې کم کور کې اوسېږي که نه سبا خدای مکه کم مشکل جوړ شي ته د دې کور نه وځي یا هغې که نه بیا به خلک وایي چې وره دا شینواري سړي ته کور تسلیم کړی و اوس هغه شو یا دوکۍ وکړه یا دغسې وکړه هغسې وکړه که نه دا د کور والا د سړي راهي صاحب به یاد شمه که نه دې تا سره تماس نیولی او که ما سره دې تماس ما سره نیولی او بیا ما تا ته وویلې چې وروره څنګه چل به وکړو تا ویلې راشه چې وګرځو تا ته سره چې تماس ونیو څه درته ویل ما ته تماس چې ما سره ونیو راته ویل چې وروره ځان لا دغه ته عادل صاحب سره مشوره وکړه او د هغه نمبر مطلب نشته دی کې او ستا نمبر دی تاسو زه خبره کوم ته وګوره یعنې ډېرو خلکو چا راته کابل ځای نه وو کې ویلې چا راته او ډېر ځای نو راهي صاحب چې دغه د کور کوم حواله کوي تا ته یې کوي که ما ته یې کوي نه ما ته یې کوي تا سره خو ارتباط نشته دی او خو ما ته کوي تا سره بلد دی ما سره بلد دا ځکه وایم چې بیا سبا بیا دوستان وایي چې ولا چې عادل شینواري ته حوالې کېږي 100,000 او لالپوروال صاحب ته ورکوي 10,000 دا ویډیو خو ما ته په دې خاطر چې خدای دې نه کړي نه کړي اوس خو مشکل نشته دی دغه ته په کور کې اوسېږي خو دا ویډیو مې په دې خاطر جوړ کړه که سبا چېرته تا نه کوم کس تا ته ټلیفون وکړي چې مرسته در سره کوم هغه تا سره مرسته وکړي بیا یو بله دعوه لري چې ولا عادل شینواري داسې هغسې نو زه دا اوس هم ته خپله مې وایه چې په ویډیو کې زما نمبر دی تا سره خلک تماس صحیح که تا نه سړی ورکېږي هغه سړی ملامت دی که ته د چا نه ورکېږي ته ملامت نو مطلب دا زه داسې یم چې ما صرف یو کار کړی د پول حیثیت مې هغه کړی دا مې په دې خاطر وکړم چې سبا بیا ما نه څوک ګیله ونه کړي ویډیو خو مو وکتله نو دلته زه فکر نه کوم چې وضاحت ته کوم اړتیا وي خو بیا هم خبره دا ده چې زموږ اکثره زما په شمول باندې اکثره زموږ او ستاسو ورونه او خویندې جذباتیان معمولی خبر واوري که نه بس بیا جذباتو ته سره خبره ورشي تقریبا د سهار نه سوشل میډیا ګورو اکثره په خیریه بنسټونو پسې مشخص اشخاصو پسې و د خدای بندګانو هغه بعضې یو نیمغی که نه تاسو به شاید اورېدلی وی نه شا بس نه رحمت او برپدر د شه پسې مغه د الله بندګانو د خدای ولیانو مه کوئ ګوره دغلته یو څو مشخص ادرسونه دي په والله لازم د دې خلکو د خدمت تاسو ته به معلومات هغه وخت کې وشي چې کله دا درنه لاړ شي زه پوهېږم موږ مرده پرسته قوم یو ځان درته نه یادوم زه یو عادي شخص یم خو دلته الحمدلله داسې هستیانې داسې خلک دلته موجود دي چې تاسو باور په خدای وکړي که ولیان نه وي که نه خالیان هم نه وي خو موږ خصوصا موږ افغانان الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي اوس دلته دا سړی په خپل خوله باندې په دې ویډیو کې لګیاو د خپل نمبر تاسو ته خپله وایي او دا خو به تاسو ته معلوم وي چې کله خصوصا افغانان یو ویډیو وګوري بیا جذبات دومره بره سطحه کې رواني چې ته به دا سړی به اوس دی وخلې خان به کړي خو 2-3 ورځې چې ووځي خبره بیا ختمه نه بیا بنسټ سره څوک رابطه کوي نه هغه مشخص ادرس باندې څوک مخ ته ځي فقط هغه ټیم کې خبره چې ګرمه وي او دی هم ورسره ګرم وي تاسو د دې لالپوروال صاحب نومیږي که فکر کوم څه نومیږي او بل یو مهمه موضوع ده چې عادل خان شینواری دغه ویډیو د قمر له اړخه نه ده کړې ویډیو یې خپل شخصي ادرس نه کړې نه دلته قمر لوګو شته پکې نه د قمر عمومي نمبر شته قمر نمبر دغه دی تاسو ته ښکاري دا پکې شته د قمر فیس زیم عبدالله دی دا پکې شته نه شینواری ورو زموږ سره رضاکار دی الحمدلله امانتدار انسان دی موږ پې د خپل ځان نه
زیات اعتبار کو دا اوس تقریبا په یوازې په ننګرهار په مشرقي زون کې د 300 څخه زیاتې څاګانې د شینواري په لاس باندې وتلي. همدارنګه په لسهاو مساجد کېدی شي خپله د شینوارو خلک مثلا ننګرهار خلکو ته ټول ته معلوم دي په لسهاو مساجد همدارنګه په لسهاو یتیمانو لپاره کورونه. اوس دا صاحب چې دی دا شیر چې وایي بیچاره دومره په ځان باندې فشار راوړي چې خولې د سر نه راړي شي. اوس دا صاحب خپل نمبر وایي دا زما نمبر دی او بل نمبر زما بلاک دی او بل مې بلاک دی دا مې وټساپ نمبر دی. د خلک وایي چې مستقیما د ما سره رابطه کړي. نو هغه صاحبان چې بهر ته ناست دي ما مخکې ویلې دا کنځلې کول سپکې سپورې ویل دا دغه د مرستې چې کوي دا د خلکو کار نه دی. د دوی مرسته فقط دا کنځل کول دي. د دوی مرسته فقط دا ده چې څنګه د یو چا خور و مور یاده کړي. زه باوري یم که په دغه خلکو باندې چې دغه د خلکو خور و مور یادوي دغه خلک چې خلکو باندې تورونه یاد لګوي تاسو باور په خدای وکړئ چې په دې خپل فامیل ګران نه دی. که په ما باندې خپل فامیل په ما باندې خپل خور په ما باندې خپل مور په ما باندې خپل فامیل ګران په والله العظیم که په عمر کې چاته سپکه خبر لا وکړم خو دغه خلک چې دي چې په سترګو پټو قضاوت کوي هغه موضوع ده چې وایي غوږ دې وګوره وایي غوږ درنه سپي وي که نه سپي پسې منډه وي غوږ ته لاس نه کوي. دغسې خلک درته یادوم. هغه خلک چې مرستې کوي هغې ته دې الله جوړ کړي. همدا لالپوروال همدغه تاسو کښېنئ تاسو ورته قسم ورکړئ چې څومره مرستې تا ته خلکو کړي دي. خو ځینې خلک زما ویډیوګانې به تاسو کتلي وي ځینې خلک عادتي وي همداسې په لسهاو نور کیسونه خصوصا یو مخکې یو بل کس و هغه هم د دې ننګرهار و موږ ورسره مرسته کړې وه د دوکان هم ور جوړ کړی و قرضونه هم ور خلاص کړي وو اتا ورور سره هم بیا ویډیو کړې وه هغلته زموږ نه زیات فریاد هغه ته کو هغه ورته دوکان جوړ کړو هغه هم ختم کړو هغه نه وروسته بیا شیرزاد صاحب ته هم فریاد کړو هغه هم تاسو ویډیو هم کتلې وه بیا چې خبره سپینه سوه زیاتي بیا خبره همغه بیا ټول سره وتښتېلې ټولې خپلې ویډیوګانې ډیلیټ کړې. د الله بندګانو لږ د الله نه ویرېږي. موږ په والله لازم که په دغسې خلکو باندې که درته ووایم چې څوک هغه په عامه اصطلاح هغه د محلي اصطلاح باندې که جمپ هم در باندې څوک ونیسي خالق خپل د ویوز خپل د صفحې او خپل د پیج غم در سره فقط یو موضوع ووینې سوشل میډیا کې بیا سترګې پټې کړې خولم وازه کړي خبر نه چې د خولې نه د څومره ګند راوځي د خولې نه د څومره بوی راوځي. ته پوهېږې د هرې خبرې جواب به یې ته ورکړې. دلته ځینې په د افغانستان کې ځینې داسې خلک دي ښې نږدې پېژنم زه کوی شم زه ځان درته نه یادوم کوی شم دا خیریه بنسټونه عدلیې وزارت ته معرفي کړي چې راشه دا خبر دې کړې دا سپینه که بیا پرایویټ میسیجونه درته کوي بیا معذرتونه غواړي بیا بخښنې غواړي چې زه پوه نه شوم پلاک و د الله ولې دا درې منه سر چې درته الله درکړی ولې اول نه فکر پرې نه کوي دا مازغه دي که دا د خېټې مازغه یې د سر ته راغلي دي. دلته خلک خواري کوي زحمت وباسي منډې کوي تړلې کوي خپله وظیفه په یو طرف باندې بیا اوس زه ځان درته یادوم 15 ورځې په یو ځای کې کار کوم 2 ورځې زما رخصت دلته منډه کالته منډه که زه چې دې وطن ته دې هېواد ته دې خلکو ته یو څه وشي قسم په بالله دومره ستړي یاستو دومره ستړي یاستو الله دې هغه خلکو ته هدایت د نیو کو کړي چې په سترګو پټو قضاوت کوي. اقلا اوس یو ورور درته وایم زموږ یو ستاسو یو ورور دی ښه مشهوره شخصیت دی په بالله چې ټول به ورته دعا کوي ما نه یې پوښتنه وکړې دا قضیه څنګه ورته مې تشریح کړه کیدای شي تاسو یې وپېژنئ بیرته خپل د صفحې نه پوسټ کړه خو دا د افغانستان خلک دي دا خو ستاسو وکړي قضاوت وګورئ قضاوت وکړئ موږ به څه نه وایو. مخکې مو هم ویلي دغه خلک چې مرسته کې قسم په بالله دا د قسم را باندې حق نه لري هغه درانه شخصیتونه دي. دا اوس چې ما ویني کیدای شي ما هغې چې مرسته کړې ده چې موږ نه راپور غوښتی راپور هم ورکړی دی چې موږ ته ویلي ویډیو راته وکړه ویډیو هم ورته کړې ده. موږ لله الحمد دا اوس په 280-290 کوره موږ جوړ کړي. ته څه فکر کوې دا 280-290 کوره چې دا داسې اسانه جوړېږي تر 900 پورې څاګانې ویستل شوي دا په څه شي جوړېږي دا مفته جوړېږي. یو ساده څوک یو کور کې وایي څومره مصرف پرې راځي که یو څوک وایي بیا لنډه خبره دی چې په شو د خدای رضا لپاره څنګه مګک نه نیسي او که څه موضوع وي که نه څرنګه متل صحیح کوي خو راشه ته نرشه خو وایم چې خالي خپل د فالورز خپل د لایک او خپل د ځان مشهورتیا لپاره فقط دغه خبرې اتا پسې خبرې وکړه جاوید پسې خبرې وکړه رحمت الله نوروز پسې وکړه بل پسې وکړه بل پسې وکړه تا څه شی کړي دي اوسه پورې په والله لازم که د خپل همسایه ته اوسه پورې په یو پلیټ کې لسې معمولي غوندې شوروا ولاکه وړي خو موږ ته معلوم یاستئ کښېنې هر چا پسې سترګې پټې که خوله وازه که قمر بنسټ نه دلته نه الحمدلله نړیوال بنسټ دی دلته نه افریقا کې
دلته نه په سودان کې فعالیت کوي، دلته نه په بنګلادیش کې، ټول مسلمانان یو وجود دی، هدف مو د خدمت دی. په بل ځای کې خدمت، بیا ته څه شی کوی سي؟ یو چاته د یو انسان خیر رسیږي، موږ ته ووایي، موږ ته راسي چې پلانکي داسې کړي، بستانکي داسې کړي، څه یې ښه کړي دي او لس خو چاته خیر رسیږي، تا څه شی کړي؟ یوازې دا خوله ده دې خوا ته اړه واخوا ته. ګوره منافقت سزا یې خو تاسو ته معلومه ده چې الله تعالی څه فرمایي چې منافق انسان به د کافر نه ملندې په جهنم کې چې په سترګو پټو قضاوت کوي او خپل وجدان ته خجالت نه وباسي، نو باید په دې پوه شې چې تا کې هېڅ انسانیت و ضمیر و وجدان در کې بیخي شته دی نه. شینواری عجز په جلال آباد کې درنه خلاص نه شو، شپه ورځ منډه، دلته منډه، هلته منډه، دلته منډه، هغلته کار، هلته کار، زنګ ورته موږ کړی نه، بیا وخت عجز ځان رسولی، په ټوله روژه کې دې خوا منډې خوا منډې، رضاکارانه به ملګري شاید وپېژني، په ولنټیر دی لګیا یي. دا دې ورته ونه ویل چې شینواري ته دې الله تعالی خیر ورکړي، یا مثال پلانکي ته یا بستانکي ته، نه 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 بس سترګې پټې که. خدا وایم چې بغض او حسد او کینه چې در کې څومره زیاته وي که نه، والله لازم که ښه ورځ دې ولیده په مخ مې لاړې تو که. همیش لپاره مثبت اوسه، همیش لپاره دا فکر وکړه چې وروره زما د لاس خو چې نه کېږي، پرېږده دغه بل مسلمان ته خو د یو چا خیر ورسېږي، ملاتړ یې خو نه کوي، بیا پښې وهي او کته او پورته. دا درته وایم چې 0.00% په خدای که د تاسو دا خبرې په موږ باندې تاثیر وکړي یا زموږ په کار کې رکاوټ واچي. لله الحمد هغه مرستندویه موسسات چې په نورو هیوادونو کې به کارونه کول، اوس افغانستان ته الحمدلله مخ ورته راګرځولې ده، ټولو ته معلومات دی. مخکې هغه موسسات چې دلته چا نوم نه پېژنده، افغانستان نوم یې نه پېژنده، اوس په لسهاو دلته الحمدلله کار کوي. ټول خیریه موسسات دي، ټول خیریه ادارې دي، دولت سره صف دي، دولت ته حساب دهي ورکوي خپل ملک نه. دا تاسو چې هغه ورونه چې په خارج کې پراته سي، یو روپۍ چې د بانک نه دلته ټرانسفر کېږي، څومره مشکلاتو باندې بیرته کلیرنس څنګه غواړي، بیرته هغوی ته هغه کاغذونه او اسناد برابرول څومره سخت ده. دا اسانه ده، خپل دولت ته حساب ورکول دي، بانکو ته حساب ورکول دي، هغه ملکو ته حساب ورکول دي. تاسو په نظر کې نه نیسي پلانکي دا وکړ، بستانکي دا وکړ. جالب الادا د یو په کمنټ کې لیکلي دی، زما نوم یاد کړی وی، ده پکې غمبورې کړی، د خدای بنده د زما عمر ته څوک ورسېږي څومره وزنونه زیاتېږي. دا اوس ټول کوشش کوي کلب ته لاړ شي، په خدای قسم که دغه کلب وخت پیدا کېږي، سړی کلب ته لاړ شي، خپل ورزش وکړي، خپل د صحت غم ورسره. بس دا خبرې دي، خدای د هدایت درته وکړي. که او د هدایت وړ ناست دی، الله تعالی مو ذلیل او رسوا شرمنده کړي، خصوصا هغه خلکو ته چې خپله یې چاته د یو روپۍ خیر نه رسېږي، خو نور د خیر خلک نه پرېږدي. دا زه نه بل ټولو پسې لګیا وي. یو خو تاسو پرېږدئ که نه، یو ته پکې د سړي بچی، یو ته پکې ټولو کې ښه انسان ته او نه ټول بد شو، پرېږدئ. اخر دا خو داسې نه کېږي په دغه رقم باندې. مخکې مې ورته هم ویلې، په والله لازم چې دغه ته رامخته شه، 10 کنځلې ماته وکړه، خو ته رامخته شه او 10 روپیو کار وکړه، په خدای قسم که مخ در واړم، والله لازم چې ملاتړ مې درته ونه کړه په مخ مې لاړې تو که. خو زه پوهېږم د خیر په غونډۍ باندې ناست دي، نه دې څوک پېژني، نه څوک درته لفټ درکوي او نه د حیثیت په ټولنه کې شته دی. فقط دغې ته ناست دی چې په فیک آی ډي باندې دته کنځل وکړه، فیک آی ډي باندې ده پسې خبرې وکړه، فیک آی ډي باندې هغه پسې لاړ شه. موږ پوهېږو چې خبره چېرته ده او څنګه وی ډب دلته ورکوم او که غره بیا هلته وځي او که څه قضیه ده که نه څه موضوع. نو خبر داسې ده چې موږ به انشاءالله خپل کار کوو. که ټوله دنیا یو خواته شي، که ټوله دنیا لګیا وي، خو موږ هدف د خپلې کونډې، خپل د رونډې، خپل د یتیم، خپل د غریب، خپل د هېواد مو هدف دی چې دوی ته کار کوو او انشاءالله تر مرګ وخته به یې کوو. الله دې موږ تاسو ته نه احتیاجوي. الله مو خوشحاله لره هغه ورونه چې زموږ سره خصوصا د هغې د غلط فهمیو د وجې یا د میډیا د اثر لاندې راغلي، هغې نه بیا هم معذرت غواړو چې تاسو ازورده شوي نه وي. او هغه خلک چې د کار نه دي او هغه خلک چې فقط منفي تبلیغاتو ته ناست دي، خدای پاک دې په دغه بغض او حسد او کینه کې ورته نور هم برکت واچي چې نه د دنیا په ژوند پوسي او نه د آخرت په ژوند باندې. السلام علیکم ورحمت الله.